ملګرو د کباړي غریب سره چا داسې دوکه کړې ده چې بیټري ورته د سیمټو نه ډکه کړې ده او بیا یې په 15,000 روپۍ خرڅه کړې ده. یوه بیټري نه ده، 10-12 بیټریانې په ده خرڅې کړي او ډېر زیات کباړیان چې کوم دی داسې قسمه فراډیانو دوکه کړي. احتیاط کوئ، داسې قسمه دوکه تاسو سره هم کیدی شي. داسې چې دی دا اوس ټوله سیمټو نه ډکه ده، ګتې متې هم پکې لګېدلي دي او دا ټوله ډکه ده. ګورنمنټ یې ولا جوړ کړی لاندې ټول سیمټ دي. د دې په ځای پکې پلیټونه چې پلیټونه پکې پلیټونه په ځای پکې چې کم دی د دې په ځای پکې سیمټ اچولي دي. واه راخه بیا اکثر مونږ وایو چې په مونږ باندې ها بیا مونږ یو بارانونه بیټي نه کېږي خو دا ټوله د الله له ناراضتیا نښې دي که نه. دا خو حدیث مفهوم دی چې کله الله پاک ناراضه شي بیټونه د موسم د بارانونه کېږي. وګوره سعودي عرب کې وګوره هلته کوم حالات شروع دي، دلته وګوره بارانونه دي. دا اوس تیاره خله ده رسېدو والا ده. دا چا سره څومره دوکه وکړه دې بیټرۍ کې؟ دا غالبا 15,000 روپۍ نقصان دی دې کې. واو راخه 15,000 روپۍ نقصان دی اجازه د 400 دا څلور بیټریانې دي. څلور او دا زما خیال 200 نه برابر بیټری ده. نو سوچ کوه 200 بیټری چې کمی کنه هغه 15-16,000 روپۍ یو نو دا پکې موږ ته چې کم دی دا زموږ تاوان شو. دا ټیم چې 400 روپۍ کیلو ما خپل خریداري کړې، اوس د بیټرۍ ریټ 350 روپۍ دی. نو دا تقریبا 40 کیلو بیټرۍ ده. 16,000 روپۍ په دې ما باندې کړو، دې وخت دا 1000 روپۍ دا دغه د شیر علي کباړي دی هغه باندې 150 دغه خرڅ کړی دي. دغه د مردان کې چې کم دی نو جو دغه کباړي په هغه باندې 150 دغه خرڅ کړی دي. لکه مو خو ګورو پرې کباړیان نو دې کې دا نو خالي نوم راځي. دا اور خدای شکر دی الحمدلله ټیم دې تیریږي. خبره کومه څنګه چې ما ویل چې دا کباړي بدنام دی، د جمعات مخې ته به چپړه د مونتي او جی بوره یې راډکه کړي وي هلته مې ومونتې چې وینیسې وي هلته مې ومونتې چېرته دې ومونتې چې راګیرې کې وي د جمعات مخې ته بیا د کور د پاسه به ناوه د مونتې وي چېرته وه لکه چې راټینګ یې کې ناوه مې ومونته چې بیا یې راټینګ کې زور پرې راشي پریشر پرې راشي نو بیا یې هغه د کور د سر نه راویځي. هغه دغه خلک زه یادوم دې کې ښه خلک چې کوم دي الحمدلله دا وګورئ ښه د زرګونو نه روزګار رواني او کروڑونو ته رسي. بیا هم لکه د سره داسې دوکې کېږي که نه نیت یې صفا دی، الله به کامیابی الله به دی د ناکامۍ نه بچ کوي. خو هغه کس نه دی، هغه کس صرف او صرف هغه خپل هغه اعتبار چې کومه دی خرابوي، هغه د انسانیت هغه درجه چې کومه ده هغې نه ځان ښکته غورځوي چې داسې دوکه کې ته راځي. او یو کباړي نه دی، یو ګودام والا نه 3-4 دوکه کړي دی. څو دوکه کړي دو دی یاره بلا کسان دي. خو دا موږ سره 5 بیټرۍ نورې وي اوس موجوده، خو پکې دا یو بیټرۍ پاتې هغه نورې خو موږ ماتې کړي دي. داسې نور مردان کې زموږ ملګري دي هغې باندې زموږ زموږ دوکان دی بل نور مو دی پکې بلا مړه به دا یو ټیم سره افوا ګډه شوي بلا خلک یې والي. بس خلکو په اعتماد وکړو بس هغه چې به په منځ کې به دې کولاو که هغه به ټولې سیمټو نه ډکې وي. د بدنام کباړي ته څه پیغام لري په اخره کې چې کوم د سم کباړي د سم روزګاري نوم بدنامه هغه ته اخره کې یو پیغام څه پیغام لري؟ بس هغه ته زه دا پیغام لرم چې الله دې داسې سړی د مخ د ځمکې نه ورکړي چې نیس نابود شي. اول یې ورته هدایت الله وکړي، هدایت نه نیس نابود شي چې نور مسلمانان هم ډسټرب کوي او نقصانونه مو له ورکوي. هغوی به خپل دغه د 70 روپۍ علاج روزګار کوي د هغې نه اخلاصوي. نو لکه داسې سړی به چرې هم کامیاب نه شي. که پردي 100 کورونه وران کې خپل به یو هم آباد نه کړي. اورې بالکل چا د جومات نه غلا کړې ده چې دلته ګیر شوی؟ او داسې شوی ډېرې پیرې شوي دي. دې مخکې یو قاري و جومات کې زموږ خوا ته ګاونډي و، موږ ویل یار وایي قاري صاحب دا پنکې راکړې دا بیټرۍ یې راکړې. بس موږ خو به ترې واخیستې هغې چې رزلټ راووتو هغه کړکۍ هر څه مات کړي او مال بیا راوړو. نو بیا یې کې موږ خپل هم نقصان وکړو. نو بس بیا خو تا ته ښه پته وي حقیقت چې راځي دروغو کلي وران کړي. نو بیا چې د هغې انکوایري کېدله او دغه کېده نو بس موږ هم پکې روکړه وخوړله د جومات نه غلا. او ښه خوا ته ګاونډي و کور په کور ګاونډي و هغه داسې کار وکړو. بیټرۍ پنکې راوړې وي او 2-3 پنکې وي یو بیټرۍ و غالبا. بیا هغې له موږ بیټرۍ نه مو واپس ورکړې 4 بیټرۍ مې یو په دې ډکې کړې. استغفرالله دا خلک اخرت نه لري. بس هغه خو عدالت ته لاړ شي دغه پاکستان عدالت دی نو بس د سار بیا غل رهایي بیا پکې کباړي ګیري اورې وایي دا کباړي غل دی ټولو